added a record number of new coronavirus cases on Sunday. Hundreds of elephants have been found dead. ټول وخت خراب خبرونه. آیا واقعاً زموږ د نړۍ حالات دومره خراب دی؟ This and other policy positions mean for countries in the region. دا باید ومنو چې په اوسني وخت کې د کرونا د ویروس پاندیمي یو غیر معمولی بحران رامنځته کړی دی. خو که سړی لږ ډیر وخت په نظر کې ونیسي ډیرو شیانو مثبت وده هم کړې ده. د کوچنیانو د مړینې کچه هیڅ کله هم دومره ټیټه نه وه. له 1980 کال راهیسې د طبیعي ناورینونو له امله د مړه شوو کسانو شمېر نیمایي ته راښکته شوی. زموږ مغزه د مثبتو او بیا هم بیطرفه خبرونو په پرتله منفي خبرونه ژر په ښه ډول او همدارنګه په پرله پسې توګه ثبتولی سي او دا کار د دې سبب کیږي چې موږ هغوی په ښه ډول حفظ کړو او خپلې حافظې ته یې وسپارو. د تکاملي بیولوژي له اړخه دا زموږ سره مرسته کوي ځکه چې د تیزو غاښو لرونکو سترو حیواناتو او معمود پر وخت د خرابو خبرونو نه رسېدل ښایي زموږ د ژوند په بیه تمام سوي وای. کارپوهانو له بیلابیلو بارازمونو څخه انسانان تر آزموینو لاندې ونیول او په هغو کې دا موضوع لا پسې روښانه شوه. یعنی کله چې ورته خراب خبر ولوستل سو پرته له دې چې هیواد یې په پام کې نیول سوی وي. ډیرو رسنیو هم له دغه ډول اغیز څخه ګټه واخیستله. دا ځکه چې د خرابو خبرونو خپرول ډیر کلیکونه راوړي او نمونې خرڅیږي او پلټنو ښودلې چې په خبرونو کې خراب خبرونه ډیر سوي. آیا دا یوه ستونزه ده چې رسنیو منفي خبرونو ته مخه کړې؟ په اول قدم کې دا د دې سبب کیږي چې موږ ټول له حده زیات منفي انتظارات ولرو. دا ځکه چې موږ له نړۍ څخه د داسې یو تصور په درلودلو سره ژوند پر مخ بیایو چې فکر کوو هغه تر خپل اصلي شکل ډیره خرابه ده. دا چې د رسنیو تاثیر پر موږ باندې څومره ډیر دی په امریکا کې د بوسټون د ځغاستې پر مسابقې باندې یو برید مثال دی. ځینو هغو کسانو چې دا خبر تعقیبوه ډیر تر بیرې او فشار لاندې راغلل او تر هغو کسانو لا زیات چې مستقیما د پیښې په ځای کې ول. دا په څه معنا دی؟ دا کار لومړی د دې سبب کیږي چې انسانان غیر فعال کیږي او کله چې سړی فکر وکړي چې موږ ټول له نړۍ څخه ډیر منفي تصور لرو بیا نو انسانان فعال کیږي. موږ د روانشناسۍ له ډیرو څېړنو څخه پوهیږو چې حقیقت دا ډول نه دی. دا کار په عین حال کې د پټ او دوامدار سټرس د تقویت کېدو سبب هم کیږي او موږ له اوس هم په دې پوهیږو چې دوامدار سټرس د ډیرو ناروغیو اساس بلل کیږي لکه شکر او د زړه ناروغي، رواني ناروغي لکه ډیپریشن چې په دې ډول لا پسې تقویه کېدای شي. مارین اورنر د خپلو څېړنو په پیل کېدو سره د خبرونو د یو داسې پورتال په جوړېدو کې برخه واخیسته چې په هغې کې خبرونه په محافظه‌کارانه ډول خپریږي، البته له ممکنه حل لارو سره. خو نه یوازې د رسنیو په برخه کې یو څه بدلون راتلی شي بلکې هر څوک کولی شي خپل د اعصابو د ارامتیا لپاره یو څه وکړي. دا ښایي په دې معنا هم وي چې له خوبه تر پاڅېدو وروسته ډېر ژر موبایل ته لاس ونه چوو، راډیو چالانه نه کړو، ټلویزیون نه ګورو او په عین وخت کې د څو وسایلو له لارې معلومات ترلاسه نه کړو بلکې باید منعکسانه عمل وکړو. او دا به مرسته وکړي چې په ځانګړي ډول داسې باوري رسنۍ انتخاب شي چې جدي خبرونه خپروي.